سلامونه درنو دوستانو، خدای دې وکړي چې ښه به یاستئ. ځوانان خو ګوري ماشاءالله، استاذی صاحب ده، جهانګیر ده، همداراز حکیار صاحب ده، فضاد خان مومند صاحب ده، کیمرې شاته محمود اتل ده او فهیم سادات ده، او زه ډاکټر مصطفی میاخیل انجینر پنچرمن. له ما سره ډېر یو داسې څوک ناست چې د کرکټ لپاره ډېر له پخوا څخه خدمتونه کوي، کارونه یې کړي دي، او د کرکټ د افغانستان کرکټ ته د ځمکې نه راجګ او وریځو پورې ورساو. خدای دې ته نور توفیق ورکړي چې تر سپوږمۍ او بیا هغه نور اسمانه پورې ورسوي، د افغانستان کرکټ او لوبغاړي پراخه لوبغاړي شي. ټول صاحب په خیرونه ستړی مه شئ. السلام علیکم محترم مصطفی جان میاخیل صاحب، څنګه یې جوړې په خیر علي اکاډمي ته. نو مصطفی جان میاخیل صاحب به تاسو ته د دې بیک ګراوند ووایو چې ډېر بهترین شخصیت او د پښتو د ادبیاتو او یو ماهر یونیک آرټسټ دی. همیشه دی راځي زموږ په دې اکیډمي کې په کوچني اختر او په غټ اختر کې هم پروګرامونه کوي او د کرکټ سپورټ په بخش کې هم بهترین خدمات. ډېره مننه. خپل معلومات خو ټوله دنیا پیژني، خو بیا هم که د کوم امریکا کې، انګلستان کې یا استرالیا کې کوم نوي ماشومان پیدا شوي، هغو لپاره که ځان معرفي کړي. دمګړی محترم قهرمان حاجي صاحب اصلیګل عابد راغلی. په خیر علي حاجي صاحب، حاجي صاحب په خیر علي، څنګه یې جوړې تکړه ټول صاحب دا کیسې نږدې ونیسه که نه. حاجي صاحب محترم قهرمان زموږ د کرکټ بنسټګر او د افغانستان لوبغاړو کې لومړی لوبغاړی محترم قهرمان لیجنډ مسټر اصلیګل عابد صاحب زموږ ختیځ اکیډمي ته راغلی. په خیر علي ستړی مه شئ، څنګه یې جوړې؟ ډېره زیاته مننه چې موږ د مشرقي او د ختیځ برانډ ته برانډ ګوره د مشرقي او د ختیځ موږ ختیځ اکیډمي ته صرف د خپل یار مسټر ډون د لیدو لپاره راغلي یو، او تا دلته زموږ ډېر ښه هرکلی وکړ، بیټ دې راته برابر کړ، دې چرګې والا بیټ مات کړ، تاوان به خامخا ته نه اخلي. ډېره زیاته مننه. ډېره مننه. تhank you so much is my dear legend because today option شپږیزه کرکټ لیګ او مخکې دلته چې 14 کلونو لوبې وې دې کې یو ټیم ما ولیدلو چې ستا په نوم و، زه ډېر خوشحال شوم، کمنټري کې ما ډېر وستایلې، خو متاسفانه تاسو مصروف یې دلته نه راځئ. خو اوس دا پوښتنه لرم چې حاجي صاحب دا شپږیزه چې شروع کېږي دې لپاره تاسو څه تصمیم او نیولی چې د دې ځینې لوبغاړي تاسو لیږئ افغانستان شپږیزې له څنګه یې جوړې په خیرات؟ خیر ورته ګوره ډېره ښه پوښتنه کړې ته پرېږده غلی که نه ګوره لکه څنګه ډانه چې تا ته معلوم ده شپږیزه د افغانستان یو برانډډ لیګ ده که نه، تقریبا 10م پړاو شروع کېږي. دې لپاره د کرکټ لوبغاړي، د کرکټ مینوال او ټول کرکټ سره تړلي خلک ورته ډېر انتظار کوي. نو دا د خیر سره یعنې 2 ورځې بعد شروع کېږي په خیر سره، او تا به زه سپیشل په مخکې سیټ کې ځان سره وړم کابل ته، او کابل کې به هم 2-3 ورځې ما سره تېرې، او ته شپږیزې لپاره ما سره سپانسر شوې ښه صحیح ده. ډېره مننه حاجي صاحب محترم. دا راته ووایه چې تاسو د ننګرهار څخه کوم سلیکشن شوی، کوم لوبغاړي لیږل شوي؟ والله که بیخي ته دې خبر یم ته وګوره موږ جلال خان غوندې پلیر د ننګرهار کې نه که سلیکشن زما په لاس کې وای دی به دلته نه. آیا کرکټ بورډ تاسو سره هماغسې پخوا په شانتې سپورټ کوي که نه کوي؟ دې شپږیزې ته تاسو انوایټ دعوت شوی نه دی؟ کرکټ بورډ سپورټ نو خبره ده، کرکټ بورډ خو موږ سپورټ کوو، موږ سپورټ دی، موږ سپورټ کوو. حاجي صاحب ګل لا خبره بالکل زبردست ده چې کرکټ بورډ موږ تاسو ډېر پام نه کوي، باید چې موږ تاسې کرکټ ته سپورټ وکړو. بیګام زما ډاکټر عزیز سره جګړه واقع ویلې چې ته بغیر دعوت ځي، ما صحیح ده بغیر دعوت تللی یم، خو کرکټ بورډ موږ ته ریسپیکټ نه باید چې کور د کرکټ ننګرهار ته ریسپیکټ. خو ګوره ته چې ما ته به کرکټ بورډ سپورټ کوو، ما ته دواړه چې وو د کرکټ بورډ سپورټران یو، ځکه کرکټ بورډ د ټول افغانستان اداره ده، د اشخاصو پورې تړلې اداره نه ده صحیح ده. ګرانو درنو نن پکې څوک ناست دي، سبا کې نشي ته پکې کښېنې محترم قهرمان حاجي صاحب اصلیګل ګل لالا ویناوې تاسو واورېدې، دا پخپله هم بهترین کلاړي او بهترین بیټسمین هم دی، او دیو ځان ته اکیډمي لري. انسي اوس یو نوی اکیډمي دیو ګراوند جوړوي په خالص فامیلو کې کرکټ لپاره چې دیو او ورونو قهرمانانو کم خدمات کړي دا په نړۍ جهان کې چا نه دي کړي. او زه هم د دې پخوانی انډیوال یم، د پېښور د زمانې ګوره قبرستان، تاټال، حیات آباد
یاره څوک دا منډه دیواله سو لکه دې ځنه ملنګ جان بوارډ نه بوي او ګونډینا ماشاء په پاس سټند نه برا خوشو سټند کې دینو کې برا کوڅه کرا کې چې شرامن کړه او سو بالینګ پیس پیډي سو 2.5 درا بیا خو د دښمنی شو لګا نه دښمنی کې سره دښمنی کې پړه زو لګي نه مې څوره دا ولګي څه غلط څوره دا ولګي انجا بیا دا ولګي خبريال مرکه ما کوله محترم مصطفی جان سے ډیر ساله دی دا سوچ کې چې دا سټیج ډراما ده دا سټیج ډراما نه ده دا زمونږ یو ځانګړې مرکه ده ته یو نه کارټیست یو او د کله مشران خبره کې کشران لري please stop it man how dare you this is legend this is no Manojang party stage drama پښتو فلم اون خبر اجازه ده دا میک چې دا come on دا میک چې دا دوی دا واش کوي خراب څنګه ځان قربه کو دا ها بیا هم خراغلاست درنو دوستانو یو څه تخنیکی ستونزه حل شوله ډون را سره ناز ده چې ډون په ژوند باندې غږیږي په لایف باندې غږیږي ډون له داود خان سره کوم اړیکه لري بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم هغه مې والد صاحب د زوی لکه زیر شاه بیا ستاسو کېدم هغه مې د مور پلار ډېر ښه راځي ډون څو ډزه لګېدلی و یاره یو 15 ډزه لګېدلی شپږیزه کې له خیره سره د کوم ټیم سپورټ کوي شپږیزې ته هر کال چې کېږي کرکټ بورډ نه مونږ ته دعوت نه کېږي مونږ په خپلو پیسو باندې کرکټ بورډ ته ځو هلته سپورټ کوو ریسپیکټ کوو لږ ډېر کرکټ بورډ له طرف نه زمونږ سپورټ شوی دی باقي کم میډال سند جایزه کم شی نه دی راکړی او دا ځل چې تللی یم پروس کالي ای سی بي ګاډانو هم جګړې را سره وکړې بعضې خلکو هم وکړلې ډېر خفه شوم څه کالي دا معلومات نه لرم که چیرې زما اکیډمي والا اجازه وکړه زه به لاړ شم او که اکیډمي والا خفه کېدل زه هم نه ځم یو د افغانستان لوبغاړي دي یو د نړیوال لوبغاړي دي داسې نړیوال ستوري چې هغه ډېر مشهور دي او ډېر غټ لوبغاړي وو کوم ستا پکې شاګردان تېر شوي یاره شته دی یونس خان عمر ګل کامران اکمل نوید خان بازید خان راشد لطیف ډېر شاګردان مې شاهد افریدي د پاکستان داسې لوبغاړي وو چې هغوی یا مخکې دیاړي کوله یا چولې خرڅولې یا مثال کوم بل کار کو او تا راوستې هغه نه د هیرو جوړ کړی اظهر محمود د یو ویلډنګ کار زوی و اسلام آباد ګراونډ سره خوا کې دوکان و نو د ده ټیلنټ چې ما ولیدل کرکټ بورډ ته لاړم ما ټیل دا سړی مخې ته بوځي هغې ویل د دې قواره درست نه ده ښایست نه لري که نه ما ښایست پسې ولید د دې کې کوم ایکسپیرینس دی او چې کله بیا نړیوال ته راغی ماشاءالله ښه الراونډر و او ډېر ښایسته هم شو او کله به یې ګیر او بریدوال کله به یې برید بیا پرېښودلې او دا یو غریب کار و یو 2.5 میلیونه مینوال به یې د هغې پوښتنه لري ډون واده کړی که نه ما ودونه کړي دي او یو واده افغانستان کې کوم افغانستان کې مې واده او څو ودونه یې مخکې مې څلور کړي یو ښځه مې وفات شي زما کور خارج کې دی خارج کوم ځای کې سعودیه کې امریکا کې جرمني کې هندوستان کې څو اولادونه لرل یاره تقریبا 10 اولاده به وي ماشاءالله 2 لورګانې لرم نور تقریبا ټوټل درست نه ده نه ټوټل دا راته ووایه چې که د پاکستان او د افغانستان میچ او هغه ستا شاګردان هغه راپاڅېږي او ستا په مقابله کې د افغانستان د ټیم سره مقابله کوي ته به هغو ته څه پیغام به ورکړې اول خو به خپل افغانانو ته ښه ټریننګ ورکړم ښه ټیپسونه ورکړم که چیرې افغانان ناکام پاتې کړي زه به پکې ولوبېږم میچ به وګټم تاسو ته به بریا راوړم یاره چک ښه ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسې مصطفی جان صاحب او دغه څلور ودونه خو چې شوي دي که نه اسلام څلور اجازه ورکړې دا پنځم بیا څنګه افغانستان کې کوي پنځه یو ښځه مې وفات ده فقط هغې تشه ډکول غواړي دا درې ودونه خو چې څومره وخت بعد خارج ته ځې راځي یاره بس کال کې سفرونه لرم یو 2 سفر خارج ته وام بیا راځم افغانستان مخکې به 15 کاله ما خارج کې تېر کړو او اوس چې د افغانستان سره مې مینه زیاته شوې ده دلته ډېرې سختې تنګې هم تېروم ولې چې حکومتونه دولتونه سیاسي پارټیانې جهادي پارټیانې دا هېڅ ریسپیکټ نه کوي ما ته سپورټ نه کوي هېڅ شی نه راکوي بس خپلوان مې دي او دا کرکټ اکیډمي ده او به دلته بس پروت یم او بس شپه ورځ سبا کوم زه خدای دې برحمېږي په ټولو باندې او حالات دعا به وکړو
هغه کومه ښځه د وفات شوې ده هغه دې الله الله دې ټول وبخښي. شهیدان وبخښي څومره چې وفات شوي ټول مسلمانان خدای دې وبخښي پاک دې وبخښي. الله دې افغانستان جوړ کړي څوک چې افغانستان کې درغلۍ کوي د بل حق وایي امین کې. الله دې هغوی ته هدایت ورکړي څوک چې د پخواني کرکټرانو او مشرانو عزت نه کوي الله دې هغوی ته هدایت ورکړي امین کې. او نوي کرکټران دې الله کامیاب وساتي چې وطن ته بریا وي. امین. ډیره مننه ان شاء الله. دا ول جنرال ډون سره زموږ مرکه چې تاسو واورېدله او زما د لانجې چې په میکم سره لانجه وه هغه هم تاسو وکتله. خدای دې وکړي چې خفه شوي نه یاست، یو خوند هم ترې اخیستی. دونه خو خامخا خوند اخیستی، یو قواره دی، یو باډۍ ده ماشاءالله. باډۍ وګورئ تاسې، ګورئ ښکاري به تاسو ته کیمره کې داسې ښکاري لکه چرخ په خو نور ماشاءالله باډۍ ده باډۍ. نو ډېره مننه. Thank you, Mustafa Jan. Be proud, wish you all.